عباس ته دا اوس له قبرونو نه مدد غواړې که نه غواړې؟ نه غواړم قبرونو نه مدد. واسطه ورکوم کاري صاحب وسیله واسطه یې جوړوي که نه جوړوي؟ واسطه یې جوړوي الله ته که نه؟ واسطې مطلب دا نه کاري صاحب ما خبره وره ما په خپلو کتابونو کې مدرسه مې ویلې ده دوره ماته پته یې که نه چې واسطه داسې نه دا د خپل شرایط دي داسې نه شوه چې ته یو عماله نه وي کړی مونځ دې نه وي کړی روژه دې نه وي کړی بس وایي چې ما تا واسطه ورکړې وه یا امام تا واسطه مې ورکړې تا واسطه په دې واسطې نه کېږي. واسطې لایق به ځان جوړوي کاري صاحب چې واسطې لایق نه وي که نه هېڅ پیدا نشته ته وایې چې امام واسطه درکړه رسول واسطه مې درکړه دا واسطه دا سره قبوله نه دی. اول چې خپله مونځ روژه خپل په ټول کړي والې د واسطه ومې منل عباس جان ومې منل. ګورې موږ تاسې وایو چې دا دین به له قرآن او له اهل بیتو را اخلو دا حدیث خو منې را سره صحیح بالکل یې در سره منم یعنی دا دین به له چا را اخلو؟ له قرآن نه ثقلین حدیث خو به منې روایت دي ثقلینو بالکل یې منم. کوم امام ویلی د چې ما واسطه جوړ کړي الله ته؟ اسانه خبره ده راځه ما ته خو دا دین را اخلو له قرآن نه. تا ته ما ویل چې امامان معصومین دي هغو ته سره د واسطې څه ضرورت نشته وسیلې هغو ته ضرورت نشته مو ته ضرورت دی. دین را اخلو که بې نه را اخلو اوس ګوره عباس جانه ما ته دا دین آیا ما ته قرآن او اهل بیت امر کوي که نه کوي چې دا دین له موږ نه در واخلي عقیده له موږ نه در واخلي اسلام له موږ نه در واخلي؟ اوس کوم امام ما او تا ته هغه معصوم دي تا په خبره معصوم دي او د تا په خبره هغه جنتیان دي هغه اولیاء الله دي دا مو در سره منلې ده د یوې دقیقې دپاره. اوس کوم امام ما او تا ته دا لارښوونه کړې ده چې ګورې تاسې واسطه جوړوئ په قبرونو سره یا واسطه جوړوئ په 12 امامانو سره یا واسطه جوړوئ په علي او حسن او حسین او باقر او موسی الکاظم او جعفر په دې رضوان الله علیهم اجمعین په دې باندې جوړوئ. قاری صاحب اول خبره چې الحمدلله دین قرآن اور اهل بیت نه مدین رخصته مونز روزه دا هر چه مې اهل بیت نه رخصتي اول به دا کې دا نشو چې ته وایې چې بس وسیله ورکوم په دې نه کېږي. دا عباس جانه د زړه سره د ما سوال اسانه ده. اوس یو عیسوی راغی تا ته عباس درته ویل چې زه شیعه کېږم 12 امامه کېږم خو اوس د دغې عقیدې دپاره زه ځمه له امام حسین نه واسطه یې جوړوم الله ته د دې دپاره یو دلیل له یو امام نه ما ته وښیه چې کوم امام ما واسطه جوړ کړه الله ته. تا اوس ما ته ویلو چې واسطه په قرآن کې شته واسطه په قرآن کې شته آیات دې هم ما ته تلاوت کو هغه واسطه القرآن ټول آیات ووایه او د زړه سره د تا د واسطې هلته معلومات الله را کړی د ټول آیات چې ووایې ټول آیات الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة. ای انسانانو ای مؤمنانو الله وایي تاسې ولټوئ د ما دپاره واسطه راته مخکې کړې وروسته آیات پسې ووایه او د الله بنده ورسته آیات کې الله وایي وجاهدوا فی سبیله الله عمل ښودلی ده چې تاسې نیک عمل وکړئ واسطه یې کړئ ماته دا یې نه دي ویلې چې ورسه قبر ته ورسه پلاني ځای ته ورسه پلاني ځای ته ورسه پلاني ځای ته نه کاري نو عبادت لپاره خدای پیدا وکړ خدای د کوم بندگان دي خدای ټول خپل عبادت لپاره پیدا وکړي دي نو بیا هغه ته ضرورت او چې د واسطې ذکر هم په خدای په قرآن کې کړی چې واسطه ماته په عمل سره د ما او د تا دپاره او د الله بنده د ما او د تا دپاره الله جل وعلا څه وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله وایي د ما په نومونو تاسې له مانه یو څه وغواړئ سوال رانه وکړئ. ښه اوس ګوره په ترمذي شریفه کې یو روایت د نبی علیه السلام خبره خو به منې بالکل منم. اوس ګوره عبدالله ابن عباس ته رسول الله څه وایي واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. کله چې سوال کوي له الله نه یې کوه داسې نه دي ورته ویلي چې ما ته راسه د ما قبر ته راسه ما واسطه کړه الله ته یا بل نبی یا بل رسول یا بل امام یا بل ولی دا واسطه کړه. واذا استعنت کله چې مدد غواړې مرسته غواړې کومک غواړې نو له الله جل وعلا نه یې ډاریک غواړه. بیا په بخاري کې بل روایت ده د هغه دریو کسانو چې صاحب الغار ول
باران پسې واخیستل لاړل چیرته نبی علیه الصلاة والسلام د هغو واقعه مسلمانانو ته بیانې چې غره ته لاړل په غره کې ډبره ورباندې راغله او د غار خوله یې بنده کړله نو یو بل ته یې ویل چې راځئ څه وکړو نه نبي ته غږ وکړل نه رسول ته غږ وکړل نه قبر ته غږ وکړل نه واسطه جوړه کړله څه یې وکړل وای یا الله ما پلانی نیک عمل کړی ده که هغه تا ته قبول وي د هغه په خاطر باندې په واسطې سره موږ له دې تکلیف نه خلاصه کړه 300 سوال وکړل په نیک عمل باندې الله ته نیک اعمال واسطه کړل الله له هغه تکلیف نه خلاص کړل د غار له خولې نه ډبره لرې سوله او له غار نه راووته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه موږ تاسو ته ښودلې ده دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت ته دا تعلیم ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله بنده ها قاری صاحب زه تاسو یو مثال در کوم که ستانه اس کې ته نه چوک خپا شو یا چوک دې ځان نه د خپا کو یعنی غاټ کاسو هغه څه تو ور سره په مخه خبرې نشي کې ته ور وخت نه شرمنده وي یو قسم ته لکه اوس مو ګناه وکم مونږ څه ګناه سره انجام شي مو خدای ته مو شرمنده وي بیا مو واسطه د اهل بیت ورکو واسطه د امامانو ورکو دیو د خاطره ته مو ته معافي وکي مو ګناه معاف کې ودې زړه سره زه تا ته په قرآن در سره غږیږم الله جل وعلا په سورة الاحزاب کې فرمایي دی آیات ته غوږ څه په خبره سر را سره ما خبر اوره قاری صاحب خپل ویل چې وسیله په قرآن کې شته ده کنه وسیله په قرآن کې سته خو په نیک عمل سره سته په نیکو عبادت عمل بالکل نیک عمل خو عبادتونه دي کنه عبادتونه خو اچ نه دي عبادتونه ځان ته بیل یو دغه عبادت کول مونږ کول دا خدای د پاره دی عبادت به خامخه کې دا خو مدد هر انسان باندې واجب دی او دی الله بنده او دی الله بنده اوس الله جل وعلا وایي دا عبادت دی ما دی پاره وکړه حقاری شه ما ته دا وای مدینه ته لاړی مدینه شریف ته لاړی او متوای چې تاسو قبرونو ته ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې نه ده بالکل نبی علیه الصلاة والسلام وایي من د ما زیارت ته راسي د ما زیارت وکړي که چا د ما زیارت وکړل دا ټلیفون دی بند کړه دا ټلیفون بل څوک چې زنګ درته وږي هغه بندوه هغه په ټلیفون کې مه پرېږده دلته موږ ته د اواز راځي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت ته موږ ځو هغه مو رسول د قبرستان ته ځو د امام علی علیه السلام زیارت ته به ځو که د کار په وخت باندې هغې دغه ځای ته لاړو د امام حسین علیه السلام زیارت ته به ځو د امام حسن علیه السلام زیارت ته ځو دا خو د پیغمبر علیه السلام امر داسې لاړ شئ قبرستان ته لاړ شئ د عبرت لپاره بس صرف لاړ شئ قبرستان ته لاړ شئ بس راشئ د الله پیغمبر څه راته وایي پیغمبر علیه السلام منې که نه منې پیغمبر علیه السلام مدینې ته منم بالکل منم اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته وایي کله چې لاړ شئ تاسې قبرستان ته سلام ورته وکړي السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافيه پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس دا موږ تاسې پیغمبر علیه السلام ته ورځو درود ور باندې وایو که نه ور باندې وایي چې د نبي علیه السلام روضې ته لاړ حقاری صاحب چې کله ته مدینه شریف ته ځې کنه مدینه شریف ته چې تا به څوک وایي مرګره به دوی څوک وایي درته وایي ما ته هم دوا وکړه التماس دوا راته وکړه ته ورته بیا دوا کوي نو له ژوندي نه یې غواړې که له مړي نه غواړې خو تا ته وایي چې ما ته هم دوا وکړه مدینه شریف کې ما ته دوا وکړه دوا ورته کوي که نه کوي ورته دعا بېله خبره ده او دی الله بنده اوس ګوره زه تا ته وایم یو څه چې د چا په قدرت کې وي یو څوک څه در سره کولی سي اوس یو څوک درته وایي ما ته دعا وکړه ورته دعا ورباندې قادر یې کولی سي تا وسیلې درکړه که نه تا په وسیلې د دوا غواړي خدای نه ته ورته دوا کوې یا خدایه دا خو ژوندی ده او د الله بنده ژوندی ده دا خو رسول الله دا عمل کړی ده نبی علیه السلام عمر رضی الله وسیله ده که نه وسیله ده که وسیله نه ده دا جایز ده په اسلام کې او د الله بنده دا جایز ده رسول الله کړی ده ها صحیح ده د قبرونو وسیله ورکونه یعنی د امام حسین علیه السلام قبر وسیله د محمد صلی الله علیه وسلم قبر وسیله دا چرته کې ناجایز ده چرته نه رد که ماته رد کده ماته دې رد راوړه څنګه رد عباس په خبره ځان پوه کړه دی الله بنده په خبره ځان پوه کړه اوس پیغمبر علیه السلام له ژوندي نه دعا غوښتلې ده پیغمبر علیه السلام وایي وکړي یو بل ته په غیاب کې دعا وکړي رسول الله دا لار راته ښودلې ده دا تاسې اوس له قبر نه مدد غواړې واسطه یې جوړوي زه درته وایم چې دا په قرآن کې راته وښیه له رسول الله نه یې راته وښیه له 12 امامانو یې راته وښیه او د الله بنده زه خو دا هره خبره چې ته کوې له رسول الله نه یې درته ښیم چې رسول الله دا کار کړی رسول الله راته ویلي ته غوږ سه نو غوږ نیسه نو دغسې پیره مه کوه چې د خبرې په منځ کې راځي په خبره ځان نه پوهوي غوږ نیسه نو کله وخت کې چې پیغمبر علیه السلام یو خبره کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام وایي ستاسې یو بل ته دعا وکړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم لعمر الفاروق عمرې ته راتلل نو نبی علیه السلام ورته ویل وای لا تنسى من دعائك یا اخي ای وروره موږ له دعا مه هېروه. بیا پیغمبر علیه السلام وای د یو مسلمان دعا د بل مسلمان په غیاب کې مستجاب ده. یو مسلمان بل مسلمان ته باید دعا وکړي. دا عبادت ده یو او بل هغه مسلمان سره د خیر یو عمل ده. اوس تا ته زه وایم چې ته قبر واسطه جوړوې، آیا دا کار رسول الله کړی؟ آیا دا کار امام علي کړی؟ آیا دا کار امام حسن کړی؟ حسین کړی؟ موږ ته یې ویلي دي داسې تاسې دا کار وکړه. اسانه مسأله ده ودې زړه سره یو دلیل له یو امام راکړي چې دا کار وکړي. ها کاری صاحب ته وایي کنه چې زنده سړی ولا کنه هغه زنده دی کنه زنده سړی نه غواړي زنده سړی نه جایز ده کنه و دې لکنه له زنده سړی سره په هغه څه قادر وي. اوس زه استاد ته وایم ګوره وکسه دین محمد صاحب ته وایم چې دین محمد صاحب دا یو ګیلاس اوبو ما ته راکړه که د قدرت ور باندې درلودل نو دی بیا ما ته راکړي که قدرت ور باندې نه درلودل اوس دین محمد صاحب ته وایم چې دین محمد صاحب ژوندی یې ما ته رزق راکړه دی ما ته رزق راکولی شي؟ نه نو کاری صاحب چې ته چا نه دوا وغواړې ګوره په ژوندون ته چا نه دوا غواړې هغه خو ته ډېرې قبلولی نه شي خو خدای ته هغه به درته خدای نه دوا کوي که نه خدای ته به وایي چېرې ما ته مسأله حل ده عباس د زړه سره ما ته مسأله حل ده. ته ډېر پوهېږې که امام علي ډېر پوهېدل؟ الحمدلله امام علي ډېر پوهېږي. امام حسن ډېر پوهېدل که ته؟ امام حسن علیه السلام ډېر پوهېږي. امام حسین ډېر پوهېدل که ته؟ ګناه ده کاری صاحب هغو سره مې ما سمه ګناه ده کاری صاحب. څه شی ګناه ده؟ نه داسې وایي ګناه ده ته وایي هغه پوه ډېر پوهېده که زه ډېر پوهېدم دا څه نه خو زه راځم درته اوس دې پوهه کړم د الله بنده خو بل ذاتي نه پوهېږي. خو خیرې نه یم. امام زین العابدین علیه السلام ډېر ښه پوهېدل که ته؟ کاری صاحب باس کا کنه وایي هغه معصومین صحیح ده. اوس راځو آیا امام زین العابدین یو ورځ کربلا ته تللی ده د امام حسین علیه السلام واسطه یې الله ته جوړه کړي؟ آیا هغو یو ورځ ویلې دي چې تاسې موږ واسطه کړئ؟ الله ته اسانه مسأله ده. راوړه دلیل راوړه. یوې بلې خوا ته مه داسې یو ورځ ژوندي ته لاړ شې بیا بل څه ته لاړ شې بیا بل څه ته. دا د دې خو زه ته زه وایم که نه ما ته لږ ټایم راکړه ما ته لږ ټایم راکړه که نه کاري صاحب دومره انتظار درته کوم لږ صبر ګوره د ما سوال یو وارې واخله تا ته وخت در کوم بلې خوا ته به نه ځې. د ما سوال واخله کاري صاحب نه پوره کېږي لاس منټه دې واخیستو په یو خبرې. نه یو منټ صبر عباس صاحب موږ د مکار راکړه به درته څه وایم که صحیح ده. خو زه راځم درته دا خبره درته واضحه کړم چې لیک دې سر خلاصې دی الله بنده. ته وایې چې واسطه جوړول له ژوندي ته منډه واخلې بیا بل ځای ته منډه واخلې بیا بل ځای ته. آیا دا تاسې په کوم څه پوهېږي؟ امام علي و حسن و حسین ورباندې نه پوهېدل؟ که ورباندې پوهېدل راوړه دلیل راوړه. که ورباندې نه پوهېدل آیا دا د تا خبره په دې معنا باندې ده چې ته تر هغوی ښه پوهېږې؟ نه راوړه له هغونه دلیل راوړه. له امامانو هغه معصومین دي هغو سره ما چېړه هغه معصومین دي هغو سره اوس ما سموي هغه معصومین دي انسان معصوم. آیا دغه معصومینو د دین دغه لویه خبره پټه کړې ده چې نن ته کوې؟ کاري صاحب اوس هغه واسطه زه ورکوم زه هغه به ما واسطه ورکوم زه واسطه ورکوم هغه خدای ته نږدې دي. ما ته د امامانو منو که نه منو؟ منم یې. نو امامانو خپله وایي وسیله په قرآن کې شته دا خو ته ویل که نه چې وسیله په قرآن کې شته هغه څه عظیمه هستي څخه خدای ته نږدې دی تا ته هم پته هغه وسیله خو ما درته وښودله د الله بنده چې هغه په نیکو اعمالو سره د ژوندی انسان وي. نه کاري صاحب نیک اعمال دا عبادتونه دي عبادتونه دا به هسې نه هم ته کوې وسیلې خبره وسیلې مطلب باندې ته نه یې پوهې کاري صاحب. د دې آیت ترجمه واستعینوا بالصبر والصلاه. ګورې ریپورټونه مه وهئ دا دلته بعضې کسان اوس ما ته ګورې معلومیږي ریپورټونه وهئ. ګورې د دې آیت ترجمه وکړه واستعینوا بالصبر والصلاه د دې معنا څه شی ده؟ صبر کرو اور نماز قائم کرو. نه واستعینوا بالصبر والصلاه اردو ته خبره درنه لاړه پښتو درنه هېره سو. صبر کوه اور مونځ کوه. یا کاري صاحب داسې مه درته نه وي چې زه یاره د قرآن والا غټ دغه یم چې زه قرآن والا تفسیرونه وباسم خو یاره د مانځه ذکر دی پکې صبر ذکر دی. ګوره واستعینوا الله جل وعلا وایي چې تاسې مرسته وغواړئ مدد وغواړئ. صحیح وایه الله وایي واستعینوا تاسې مدد وغواړئ مرسته وغواړئ کومک وغواړئ لمانه په څه شي سره؟
په واسطې د صبر سره، په واسطې د لمانځه سره. او دی الله بنده، الله وی له ما نه مرسته وغواړئ په لمانځه او په نیک عمل سره. الله وی ما ته لمونځ واسطه کړي، الله وی ما ته نیک عمل سي، صبر هم نیک عمل دا واسطه کړي ما ته. رب په قرآن کې وایي او دی الله بنده زه د قرآن سره ولم ته دې په بل غار نه نوځي. نیک عمل ته چا د پاره کوي؟ نیک عمل الله دې خدای د پاره کوي کنه کې خدای د پاره کوي، بهشکه خدای د پاره نیک عمل کوي. خو زه هغه نیک عمل چې الله ته قبول وي، روزه هم د خدای د پاره کوي، مونږ هم د خدای د پاره کوي. وقصد دی الله بنده خدای دې ما خبره وره کوي چې بالکل ته مونږ هم د خدای د پاره کوي، روزه هر څه د خدای د پاره کوي. نو خو خدای ته ورزي کنه، نو دی وسیله کونه ضرورت شته چې دا ورته ته بیا وسیله کې خدای ته وکس. ته اوس له یو په مثلا په بارشي میوټ کاوه ما دا چوک دی ورته میوټ کاوه ما کنه خبره خو کنه نه په خپل خبره پويږي. عباس جان ماسکو چې مخکې موږ باور در باندې وکړل چې په خپل خبره پويږي، موږ په خبره بم پويږي. خو متاسفانه اوس ګوره په دې دنیا کې په پاکستان کې صدر اعظم د نواز شریف د کڅ شي نومي د دین محمد صاحب څه شي نوميږي؟ شهباز شریف د وسفیلان. شهباز شریف، دغه شهباز شریف د تاسو یو کار بند په حکومت کې ته به دغه شهباز شریف لپاره یو نږدې کس واسطه جوړوي، هغه ته قبول سوی کس، منل سوی کس به واسطه ورته جوړوي، او که یو نه منل سوی کس به واسطه ورته جوړوي. لکه یو سړی د سره بوزي کس د سره بوزي واسطه یې کړي. او که دا شهباز شریف ته مثال درته وایم، مثال آیا شهباز شریف ته به ته د هغه شناخته قبول سوی نږدې کس به واسطه ورته جوړوي، او که به له کلي له بانډو له غره نه یو کس راولي او واسطه به ورته جوړوي؟ نږدې کس به ورته وسیله جوړوم، بهشکه چې کوم ورته نږدې رب العالمین جل وعلا ته چې کوم عبادت نږدې وي قبول سوی وي، نو بنده ته وایي چې هغه ماته واسطه کس خبره وکړه کاری صاحب، کس څوک ورته نږدې دي؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته نږدې دي، اهل بیت ورته نږدې دي، هغه واسطه ورته ورکول ولې حرام دی؟ چا واسطه؟ زه تا ته زه څه وایم دی الله بنده، الله جل وعلا وایي کوم څه چې زه درکوم د ما رسول درکوي، د ما رسول هغه در واخليه. وزلتانه یو دلیل غواړم او دی الله بنده چې ته دومره په دې خپل جهالت ټینګ ولاړې، دا کار کوم امام کړی، د کوم امام ویلی دی؟ ته څنګه دعوه لرې؟ ای مسلمانانو د ما په دې سوال پوهه سي، ته څنګه دعوه لرې؟ محترم ټول الحمدلله پوهه سو، دای ځان نه پوهوي. ته څنګه دعوه لرې چې زه اهل بیت منم؟ ته څنګه وایې چې زه دا دین له اهل بیت را اخلم او اهل بیت یو کار نوي کړی تی کوي؟ الله اکبر. نه کاری صاحب ته وایې چې کسه دا عبادتونو وسیله راکړي، ته مانځو وسیله راکړي. بلې خاطمه اوس له تا سره زه الزامي بحث کوم. الزامي دې کې د څه لګي دی؟ اهل بیت منې که نه منې؟ اهل بیت منې که نه منې؟ اهل بیت منې که نه منې؟ منې. کوم امام ویلي د سما واسطه جوړ کړه الله ته؟ خلاصه سو خبر. نو په قرآن کې نه دی خدای ویلي چې وسیله ماته وسیله راکړي؟ هغه دا واسطه آدم علیه السلام جنت ته وبستلی شوی ده. صحیح ده. حضرت آدم علیه السلام جنت ته وبستلی شوی ده. دا آیات په کوم ځای کې د ست دی قرآن اره لزنوم اخلي درته معلوم نه ده په کومه سفاره کوم صورت کې دا ته زره وړه ما غاری صاحب، دا ته صبر وړه قبل الله په دې ته په دې آیات پوهیږي. عباس جان ته په دې آیات پوهیږي؟ امام علي ور باندې نه پوهیدل چې تاسو ویل چې دا وسیله د ما واسطه جوړ کړه، وسیله می جوړ کړه. حارث محترم نه چې خدای آدم علیه السلام ته خدای علی پوه شو چې دا 15 کا سره ماته وسیله جوړ کا، محمد علی فاطمه حسن حسین پنجتن پاک د آدم علیه السلام ته چې کله خدای ته وسیله کو علی جنت کې داخل شو. بیا راځه کوم کتابونه د جنت کې داخل شوی حارث محترم دا د آیات راوړ بیا برا سیدا سیل خپل ځان کړه هغه تللی قاری محترم دی صبر اعظم یو ملت زینب نه وای د تثبیتو مې قاری صاحب زه ته کوم نه وای د وسیله ثبیتو ما خپل وای چې په وسیله په قران کې شته، بیا وای چې عبادتونو وسیله راکړه، مانځو وسیله راکړه، ترجیح وسیله راکړه. دا کوئی عبادت نه، دا خو خدای لپاره دی. قران منی وسیله ضرورت نشته. او دماغ خراب. قران منی، قران منی مانم الحمدلله. په قرآن کې الله وایي په نیک عمل ما ته واسطه جوړ کړه، مدد رانه وغواړه، وسیله. واستعینوا بالصبر والصلاه، واستعینوا بالصبر والصلاه. قرآن درته وایم، قرآن را سره نه مني. په ذهن کې چې کوم شرک او کفر او ضلالت درته خته کړی بس په مغه باندې ولاړی. زه درته وایم قرآن وایي واستعینوا بالصبر والصلاه، دي کې وسیله ذکر شته. واستعینوا معنی څه شي ده؟
واستعینوا واسطه صحیح ده ها قاری صاحب ما خبره وره استغفر الله العظیم نو بس مونږ وکړو قاری صاحب چې مونږ وکړو بیا به ته خدای ته وایې چې دا مدته وسیله درکو بالکل یا ګوره د زړه سره دا واسطه بیا باندې به مونږ وسیله نه مونږ به وکړو خدای ته مو وسیله ورنکو بیا به ونه وي کوو وا عباس جانه وکسه ګوره تو اوس په یو تکلیف کې راګیر شوې ګوره د زړه سره په یو تکلیف کې راګیر شوې مریضي در باندې راغله قرضداري در باندې راغله بل تکلیف در باندې راغله اوس د دوا وکړله علاج دې وکړل پیدا دې ترلاسه نه کړله اوس لاړلې 2 رکعاته لمونځ دې وکړل او الله ته دې عذر وکړل چې ای رب دې دغه لمانځه په خاطر تا ته مې عبادت وکړل دې دغه لمانځه په خاطر مال دې تکلیف نه خلاص کړه دا دې ټولو انبیاو سنت ده دا دی رسول الله سنت ده دا دی ټولو امامانو سنت ده دی الله بنده سي الله تبي یو تکلیف سي به ور باندې راغله نو الله تبي نیک عمل مخکې کړل سي ای رب دا عبادت مې دي تا دې پاره کړی کتا ته قبول وي اله العالمین دا عمل سره ته محبت لري دی عمل په خاطر مال دې تکلیف نه خلاص کړ دا سي واسطه جوړول ای دی الله بنده قاری صاحب و چې زه بیمار شم زه د ډاکټر ته ورشم ورته وایم ما جوړ کا ډاکټر ته به زه ما جوړ کا ما جوړ کنه دا کفر ډاکټر ته وایم ما جوړ واسطه به ما ته راکې کنه به راکې ما ته به واسطه د دوايي واسطه راکې علاج به راته راکې ډاکټر ته سیلاړ سي ډاکټر ته وایي چې دماغ خېټه درد کوي او یا دا و سبا لړ ورته دماغ می ټول ګډوډ سوی د ډز پکې سوی د یو ګولۍ راکړه یو علاج نو هغه ډاکټر به تا وګوري چې د عباس جان مازغه ګډوډ سوی دي مازغه خراب سوی دي نو بیا به ډاکټر قاری صاحب صحیح شي ادوار زبادو بیا راځم کنه قاری ما و د زړه سره عباس جان مثال درکو نو ډاکټر به درته ولیکي چې what is dizo paracetamol پیناډول تا ته به چاکلیټ پکې در دا به درولې کې چې دا وخوره ها جنټمایسین او بروفین او سفټریکسون دا به درولې کې نو کله چې درولې کله درته وبوي چې زه دې نه جوړوم دا واسطه سوله کومه واسطه دا سبب سبب دې تا دې علاج دې پاره چې الله جل وعلا به تا ته څه شي درکړي شفا به درکړي ښه نو هغه ډاکټر په دې قادر د ستا ته یو شی ګولې څه شی ګولې مې وخوړه د وی علاج مې وخوړ خدا واسطه وکنه دا مې وخوړه دا سبب و الله پاک راته شفا راکا دا سبب واسطه پیغمبر علیه السلام وايي ګور سبب واسطه کې څه فرق تم نه پیغمبر علیه السلام څه وايي ان الله خلق الداء وخلق معه الدواء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام وايي الله مرض پیدا کړی دی مرض علاج هم پیدا کړی دی نو دا طب سي الله پیدا کړی دا طبي علم الله پیدا کړی دی د څه شي لپاره دی د انسانانو لپاره چې کله انسان مریض سي عملیات وکړي کله انسان مریض سي دوا وخوري کله انسان وخوري دا یو سبب دی الله بنده سبب و پیژنه سبب واسطه وسیله و پیژنه او د زړه سره ها قاری صاحب ته خو روزانه راځي لایو کنه سبا آیات راوړي قاری صاحب درته روزانه نه راځي شبانه راځي شبانه څه دي یعنی د شپې راځي الله دې شپې ورته راځو مسله نشته قاری صاحب وسیله ته ثابتوم قرآن نه ته ثابتوم پوه شوې صحیح او د اهل بیت او د معصومین واسطه دا به ته هم ثابتوم